کوم انسان چې هم ګناه کوي د دریو قسم ګناهونو سزا به ورله الله په دنیا کې ورکوي. راځئ دا اورو. یو درې ګناهونه دي چې د هغې سزا انسان ته د مرګ نه مخکې الله ورکوي، یعنې قیامت کې هم سزا شته، خو د دې ګناهونو د کوونکي ته به د مرګ نه مخکې په دنیا کې هم عذاب میلاویږي او سزا میلاویږي. او دا د یو حدیث نه ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ذنوب یؤخر الله منها ما شاء الى یوم القیامه. هره ګناه چې الله وغواړي نو د هغې سزا الله قیامت ته رسټو کوي. خو یو درې ګناهونه دي چې هغه کې یو الا البغي، یو ظلم دی، ظلم. دویم عقوق الوالدین، د مور او پلار نافرماني کول. دریم او قطیعة الرحم، د خپلوانو څخه خپلولي کټ کول او پرې کول، تعلق ختمول. دا درې داسې ګناهونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یعجل لصاحبها قبل الموت. الله وله په دنیا کې د مرګ نه مخکې سزا ورکوي د دې کوونکي ته. او دا درې واړه غټ ګناهونه دي، نو ځکه وله الله په تلوار سره سزا ورکوي، په جلتۍ سره وله الله په دنیا کې سزا ورکوي. نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو دغه درې واړه ګناهونه زموږ په معاشره کې ډېر برملا او په ښکاره باندې شروع دي. ظلمونه، د څومره ظلمونه شروع دي. ریړۍ والا ظالم دی، دکاندار ظالم دی، حاکمان ظالمان دي، هر سړی د خپل وس مطابق ظالم دی. نو ظلم هم ډېر په انتها، ډېر په تیزۍ سره خلکو شروع کړی دی. دویم وعقوق الوالدین، د مور او پلار نافرماني. څومره خلک هغه د مور او پلار نافرماني کوي. ډېرې میندې، ډېر پلاران د خپلو بچو د لاسه سرې سترګې جاړي، بچي نافرمانه شوي دي، مور او پلار ته ردې بدې وایي، د هغې خبره نه مني، د هغې حاجتونه او ضرورتونه نه پوره کوي. او قطیعة الرحم، دا درېیمه ګناه دا هم ډېره عامه شوې ده، د خپلوانو سره تعلق ختمول. ډېر خلک موږ او تاسو وینو چې هغه د خپلو خپلوانو نه نه دي خبر. ډېر خلک به چې هغه به د خپلې ترور کور ته چېرته په زندګۍ کې نه وي ورغلی، د خپل تره د کور نه به نه خبر، د خپل ماما د کور د هغه د خپلولۍ نه به نه خبر، د خپلو اقرباو رشته دارو، د خپل مور او پلار چې کوم رشته دار دي د هغې د رشتې نه به نه خبر، او د سره به د هغې سره تعلق نه ساتي. رور د رور نه مراور دی او خفه دی، پلار د زوی نه خفه دی، زوی د پلار نه خفه دی، تره د وراره نه خفه دی، وراره د تره نه خفه دی، ماما د خوري نه خفه دی، خورۍ د ماما نه خفه دی، انګور د خواښې نه خفه ده، خواښې د انګور نه خفه ده. څومره قطیعة الرحم، د خپلولي کټ کول، دا د انسانانو یو معمول ګرځېدلی دی. معمولي خبرو باندې خل د کلونو باندې یو بل سره رشتې کټ کوي. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا درې واړه داسې ګناهونه دي چې په دې باندې الله پاک انسان ته په دنیا کې سزا ورکوي. یعنې آخرت کې هم سزا شته، خو د هغې سزا به د انسان ته په یو طریقه باندې الله په دنیا کې ورکوي، او دا انسان به سزا ورکېږي د الله له طرف نه. او د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو، د دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.